تازه خبر پاکستانی طالبانو خپله ژمنه عملي کړه او پر ډیورنډ فرضي کرښه یې اغزن تار لرې کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی طالبان چې پاکستان کې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره مبارزه او جهاد کوي او هره اونۍ لسګونه پاکستانی ځواکونه وژني، اوس یې تازه داسې کار کړی چې د افغانانو زړونه یې وګټل. د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان ریاست لخوا لګول شوی اغزن تار لرې کړی او ویلي دي چې پنجابي ریاست د یاد اغزن تار په وسیله غواړي له روبر پښتانه سره وویشي، چې دا کار دوی ته هیڅکله د منلو نه دی. یاد مجاهدینو ګواښ کړی که چیرې پاکستانی ریاست په خپله خوښه اغزن تار لرې نه کړي نو مختلفو سیمو کې به د دوی مجاهدینو له لوري وشکول شي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې ټي ټي پي پاکستانی ریاست ته د سولې شرطونو کې یو شرط همدا یاد کړی و چې باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لګول شوی اغزن تار له منځه یوړل شي. ښکاري چې پاکستانی ریاست د دوی یاده غوښتنه نه ده منلې نو دوی خپله اقدام وکړ. هیره دې نه وي چې یوه اونۍ مخکې پاکستانی طالبانو د حکومت سره اوربند ختم کړ او یو ځل بیا یې پر پاکستانی پوځ د سختو بریدونو خبرداری ورکړ. باید یادونه وشي چې وړمه ورځ کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو په یوې غونډې باندې د پاکستان پوځ ډرون الوتکې بمباري وکړ چې هدف یې د ټي ټي پي یو مهم قماندان مولوي فقیر محمد وژل و، خو هغه له برید مخکې له یادې سیمې وتلی و. د هغه کار و چې افغانان یې له امله پر طالبانو سختې نیوکې وکړې چې ولې پاکستان ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه وکړي. ګرانو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.